سیاست چې کوم کام بایلي هر څه بایلي. دلته ځینې خلکو انګریزان چې راله د سیاست د بدنامولو دپاره یې پروپیګنډه شروع کړه. ول سیاست معنا درواغ، سیاست معنا دوکه، سیاست معنا یو بل خطا ایستل. هغه دونې زموږ په سرو ننوتلې ده چې دوه پښتانه سره غږېږي وایي ما سیاست سره کوم. سیاست دا نه دی، سیاست خاص عبادت دی. سیاست خاص عبادت دی، د کام خدمت، د ولس خدمت، د خپل ولس راویښول، دا سیاست دی، دا عبادت دی. موږ کوم کارکنان که د جمعیت دي، که د پښتونخوا ملي پارټي دي، که د بلې پارټۍ دي، که د ده دا خیال دی چې زه یو انقلاب راولم، انقلاب په خبرو نه راځي، انقلاب په عمل راځي. ته به د کلي تر ټولو د ښه عمل خاوند سړی یې. بغاوه به دا وایي چې فلانی سړی د جمعیت کارکون دی، نور چې هر شی دی رښتیاګوی دی، نور چې هر شی دی حق وایي، نور چې هر شی دی فلانی بدکار نه کوي. بیا به خلک چې کلي په نامه لري یو خوی تر نورو ښه لري. پښتونخوا ملي پارټي کارکنانو انقلاب په دې نه راځي چې تر 10 بجې سهار راکښېنې څوڼې غوړې کړې، خوشبویي پر ځان ولګوي، پیسې راپورته کړې، حکمونه کوي. دا رنګه نه راځي. ته انقلاب راولې، د بغاوي کارکون به ګرد بغاو به دا وایي چې دا سم سړی دی، دا زما په مریض ولاړي، دا زما په تکلیف کې ولاړي، دا زما په زغم کې ولاړي. بیا به نو خلک راځي تا سره یوځای کېږي. موږ ته چونکې بده پېښه ده نو به ټول لاس ونه ورکوو. زموږ نیستي ډېره ټینګه سوې ده، ډېره پخه سوې ده.